السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. لکه څنګه چې مخکې موږ ویلي وو چې د خوبو معناوې موږ نه باسو، خو هغه خوبونه چې په هغه کې د مدینې جانان لیدل سوی وي د هغه تعبیر ورکوو. یو ورور له دوبۍ څخه پوښتنه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خوب لیدلی دی. یو بل ورور هم پوښتنه کړې ده. عبدالغفور ورور له دوبۍ څخه داسې پوښتنه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په داسې شکل په خوب ولیدی چې په یو کرسۍ کې ناست دی. دی غږ را باندې وکړي چې زه ستاسو نبي یم. او بل ورور بیا پوښتنه کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په خوب لیدی شاوخوا اوبو باندې راګرځېدلي، یو بل غرځنی څوک یې په دې اوبو کې پر ده راګرځي، ډېر له غرځنی ښایسته انسان وي. یو زه یم. ستاسو سترګې دې مبارکې وي. د ابي قتاده رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی ان نبی صلی الله علیه وسلم قال، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من رآنی فی المنام، که چا زه په خوب کې ولیدلم فسیرانی فی الیقظه، په ویښه به ما وویني. ولا یتمثل الشیطان بی، شیطان زما په شکل نسي کېدلی. حدیث نمبر 11,960 صفحه نمبر 209 جلد نمبر 9 مجمع الزوائد د امام هیثمي رحمت الله علیه مبارک. نو محترمینو، ښایسته خوبونه مو لیدلي دي. عبدالغفور ورور حاجي عبدالغفور ورور ستا د خوب تعبیر دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر تا باندې غږ وکړي چې ستاسو رسول او ستاسو نبي یم راسه. دا کثرت درود او مینه له ده سره سبب د دې جوړېږي خپله به رسول الله صلی الله علیه وسلم درته وایي راسه زه ستا نبي یم. که څوک په ژوند کې له یو چا سره ډېره مینه کوي، ستا مینه د دې باعث ګرځي چې هغه به خپله تا ته وایي چې راسه. نو چې نه راسه ګرځي نو راسه ځان په لاس درکړم. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ډېره مینه کول اخر د دې سبب ګرځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نو مینه نه پرې کوي، نو راسه هغه د مینې مقصد به درکړم چې ملاقات دی. او بل ورور چې خوب لیدلی دی تعبیر یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شاوخوا اوبه راګرځېدلي دي، زه یم او بل غرځنی څوک دی ښایسته دا ورباندې راګرځو. محترمه، دا اوبه رحمت دی. انبیا علیهم السلام له ابتدا تر نهایه د الله په رحمت کې وي. نو دغه رحمت ته چې ته ور داخل شوې د درود په سبب باندې ور داخل شوی، د درود په سبب ور داخل شوی. هغه ښایسته ځوان هغه ستا درود دی، ځکه هر عبادت په باطن کې هر عبادت یو صورت حسنه لري. نو هغه ستا درود پر رسول الله صلی الله علیه وسلم راګرځي، د هغه په سبب ته هم ورلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. الله دې له موږ سره تاسو دواړه او ټوله شاګردان د رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشقان جوړ کړي او الله دې د ده مینه را نصیب کړي. الله دې مو د ده په مینه کې مرګ را نصیب کړي. الله دې مو د ده په مینه کې په ورځ د قیامت راپورته کړي. توبه خوشحالي دې وي هغه چا لره چې سینه یې د مدینې د جانان په محبت باندې ښایسته کړي وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.